نن در سره د داسې یو ښځې واقعه شریکوم چې هغه ډیره زیاته پردهداره ښځه وه او خپل خاوند بې پردې کړه او د هغې عزت یې خراب کړو. ویډیو تر اخره وګورئ. ستاسو لپاره په دې ویډیو کې ډېر لوی عبرت او درس دی. قصه کوونکی وایي چې یوه ډیره ښایسته جینۍ وه چې هر چا غوښتل واده ورسره وکړي، خو هغې هیڅکله هم واده ته غاړه نه ایښوده. علت یې دا و چې هغې به څنګه زلمی غوښتو هغه به نه پیدا کېدو. د هغې شرط دا نه و چې زما د ښایسته خاوند وي، بلکې دا یې شرط و چې غریب دې وي خو چې ما په حیا عزت کې وساتي او د خپلې پردې خیال وساتم. همدغسې یو زلمی پیدا شو او د دې ټول شرطونه یې ومنل. ورته یې وویل چې ته څه وایې تا به همدغسې ساتم. دغه سړي به د غواګانو په فارم کې کار کوو، یعنې غواګانې به یې ساتلې او د هغې پی یا شوده به یې خرڅول او په دې باندې د ژوند ګزاره روانه وه. کله چې واده وشو د واده نه وروسته یې ډېر خوشحاله ژوند تېرېدو چې یو کال پس یې زوی هم پیدا شو. دواړه ډېر زیات خوشحاله وو، خو څو ورځې پس خاوند خپلې ښځې ته وویل چې ته اوس ما ته فارم ته هره غرمه ډوډۍ راوړه، ځکه چې زه نشم کولی چې هر ځل کور ته راشم. زما ذمهوارانې ډېرېږي، ځکه چې زه به یوه بله غوا هم پیدا کړم او د هغې پی به هم لوشم او خرڅوم به یې. د ډېرو خبرو نه وروسته دوی دواړه په دې راضي شول چې سمه ده، تا ته به هره غرمه زه ډوډۍ دروړم. ژوند یې تېرېدو، کلونه تېر شول او دویم زوی هم پیدا شو. خاوند ورته بیا وویل چې اوس ذمهواریانې نورې هم ډېرې شوې، اوس چې کله د غرمې ډوډۍ فارم ته راوړې نو د هغې نه وروسته ما سره تر مازدیګره په فارم کې کار هم کوه، یعنې غواګانو ته ځایونه صفا کوه، پی را سره لوشه او داسې نور کارونه. ښځې که هر څه وویل خو خاوند یې ویل چې ته باید زما خبره ومنې او د هغې نه پس یې ښځه راضي شوه او هغه سره به یې د غرمې نه پس په فارم کې کار کولو. وخت تېرېدو او څو کلونه پس یې دریم زوی هم پیدا شو. خاوند یې ورته بیا وویل چې اوس ذمهوارانې نورې هم زیاتې شوې، اوس ته ما سره په فارم کې سم کار شروع کړه چې موږ د خپلو بچو ښه پرورش هم وکړو او لږې پیسې هم لاسته راشي. که څه هم ښځې دا خبره نه منله، ځکه چې د فارم په خوا به سړي هم تېرېدل، خو خاوند مجبوره کړله او ښځې ورسره په فارم کې کار شروع کړو. وخت تېرېدو د دوی درې واړه بچي زلمي شول. یوه ورځ یې خاوند په کور کې ناست و چې خپلې ښځې ته یې په خندا وویل چې څه یو وخت و تا به ویل چې زه پرده کوم او اوس داسې وخت راغی چې ته هیڅ پرده نه کوې، اگر که دا د مجبورۍ نه وي یا هر څنګه وي. ښځې ورته وویل چې آیا تا ته ښه نه ښکاري چې زه پرده وکړم؟ تا خو زه بې پردې کړم او ځان سره مې اوس د کار لپاره بوځې. خاوند ورته وویل چې په پرده باندې څه کوې؟ پرده د زړه په کار ده. ښځې ورته وویل چې ښه ته لږ صبر وکړه، نن به درته د پردې زور وښایم. کله چې مو زامن کور ته راشي نو زه به ځان په ژړا کړم، ته ګوره چې بیا زموږ د زامنو رد عمل په دې باره کې څه کېږي. لږ ساعت پس یې وړومبی زوی راغی. ښځې په ځان باندې زر زر ویښته راخواره کړل او په ژړا شوه. خاوند ته یې وویل چې ته په بله کوټه کې پټ شه. خاوند یې په بله کوټه کې پټ کېناستو چې مشری زوی راغی نو مور یې ژړل او ټوله قصه یې خپل زوی ته وکړه. خو زوی ورته وویل چې خیر دی مورې، هغه زما پلار دی او ته مې مور یې، یو ته هم څه نشم ویلی، هغه ته دې الله تعالی هدایت وکړي او ته هېڅکله هم داسې قدم مه اوچتوه چې زموږ د کور د بېعزتۍ سبب شي. دا خبرې وکړې او هغه له کوره ووتو. دې پسې لږ ساعت پس دویم زوی راغی او دې ښځې بیا همدغسې کار وکړو. خو دویم زوی چې هم کله مور ولیده نو مور ته یې ویل چې پلار سره به مې زه د دې ټولو خبرو حساب کتاب وکړم او مور خیر دی ته مه ژاړه، اگر که هغه زیاتی کړی دی خو بیا هم زموږ پلار دی، خو بد یې کړي دي او ښه یې نه دي کړي. ده هم څه خبرې ستغې سپورې وکړې او څه یې مور ته د لاسه ورکړه او د کوره ووتو. چې دریم زوی راغی او مور یې همدغسې ځان په ژړا کو نو دریم زوی چې کله ولیدل نو ډېرې بدې ردې شروع کړې او ویې ویل چې مورې زه به مې د پلار سره حساب کتاب کوم. پلار ته یې مور پلار او هر څه وکنځل او ورته یې وویل چې دا د خدای یو ځل کور ته راولي زه به ده سره پوه شم. کله چې دا زوی هم وته نو بیا ښځې خپل خاوند ته اواز وکړو چې اوس راشه، ته په څه باندې پوه شوې؟ خاوند ورته وویل چې اوس مې په قصه باندې پوه کړه چې دا څه وجه ده چې وړومبني زوی ډېرې ښه خبرې وکړې، دویم هم په غوسه و خو هغسې غوسه نه ښکارېدو او دریم زوی مو ډېر زیات په غوسه و. ښځې ورته وویل چې د دې مقصد دا دی چې وړومبنی زوی زموږ په پرده کې شوی و نو هغه زموږ د پردې خیال وساتو. دویم زوی چې زموږ پیدا شوی و نو هغه وخت کې به ما تا سره کار هم کولو، یعنې تا ته به مې فارم ته روټۍ دروړله او د هغې نه وروسته به مې تا سره کار هم کولو، یعنې لږه ډېره پرده به مې کوله. نو دویم زوی هم زموږ د پردې خیال وساتلو. خو دریم زوی چې د هغې سره به ما تا سره مکمل په فارم کې کار کولو او د پردې مو هېڅ خیال نه ساتلو نو هغه بیخي زموږ د پردې خیال ونه ساتو. په دې سره یې خاوند د ښځې حکمت ومنو او ویې ویل چې زما نه ډېره لویه غلطي شوې ده،
چې ما ته د کوره راویستلې او ستا پرده مې ماته کړه. واقعا چې ښځه په پرده کې وي او خپل بچي په اسلامي طریقه باندې رالوی کړي نو بچي به سبا ورځ د هغوی پرده او عزت وساتي. دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه. امید لرم ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. درسره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.